دی د یوې خور 15,000 روپۍ شو ځان له 75 لرسو کی الله دې ګل ګلزار کړي الله دې خوشاله کړي خو خدای دې قابل نیم سر ورا سالوريان دي زما خويندې شوې کنه د خويندې څه خو به کو کنه دا 15,000 روپۍ زما د خويندو بیلې له 15,000 روپۍ کې ځان له 75 لرسو کی سرجی دا ډیرې دي الله دې ګل ګلزار کړي الله دې خوشاله کړي السلام علیکم څنګه چلې څنګه جی خیر الله رحم دي حالات خدي الله ستاسو شکر دی ما پیژنې نجوم مې پیژنې مې راځي سترګې دې بدل کړې لگا نجی والله مې پیژنم بس ذهن کې مې نه راځي کې نوم راته خو نه کیږي چې دې پیژنم تا چې د ورکوټ اختر نه دوره د مخ کې جی مال هغه 15,000 روپۍ قرض راکړې تا د مو مې کار خراب دي زه به سفروټ مرو خلم جی تا چې ما کار خراب دي زه لک فروټ مرو خلم هغه 15,000 روپۍ چې راکړې ما درکړې ها نه سرجی مانی درکړې زه پروتوکول نه کوم جی نه نقد دې راکړې تا زه ته به سودا یو څه بیا به راکې نه جی مانی درکړې ما ځکه نه درکړې سرجی خپل ادنه درجه غریبي ما کوازن را پروتین دا حل مې دی او 15 ریال مې غیر پر دې کې بس مزدوري ته جی ولالم په کنيري په لارو کوڅو کې خاصون زما دونه وستینه ما دا چاله له اوسه په روپې کړنی ستا په شان د سړیو نه یاره چې دا بیا وبل سرجی کې دي شي د لا ولا خلک شته لکه تاسو غونډه کې چې تاسو لا دونه پښتنو وکړه او نور د الله کارونه سرجین پویم نه مته خو خپل ځانینی سرجی کوس ولې زما بچي المان دي 15 ریال می 3 المان دي او زه ته ځانم چې او جما د زمان دي زما جی زوی د وو تو کالو دي هغه مال سرجی سم مزدوري کی مړوم دا کیسه دې راته کړې وکنه هم ته یې کنه تا راته ویلو دا والا خپل 15 روپۍ دی والا هم تا راته ویلو کنه ما د کیسه را دې سرجی کړې کنه نه نقد دې را کړې وې نه مې در کړې جی نه در کړې ما وستونه نشته سرجی به تعالی صدر کما یاره نو زما ته یو خبرو کما او چا د سبت لګي به زما ذهن کې غته جوړې چې بستا را کړې دي اسی د ثواب منیت راکینو بیا خبره ده او زه دلته ګرځم سبب راته چې لکه تعالی ما پیسې درکړې زه به د کم د خنجیر ولم زه خپل مزدور کار سړیم دي ولاړم زما دونه وس دي چې سر ما خپل ماشومان بچي له بس دا مزدوري کوم دغه سور به راځي یاره سرجی دې که خو چې دنه مال خدای پاک پکې 200 عمره کې 300 عمره کې دغه مزدوري راځي چې په کوم ورځ خمو مزدوري کې بیا سو غټي یاره سرجی مال ته ورسې په 500 شپږ سیوا سرجی نه راوړي نه مې دا وړي سرجی دا چې اختر راغی اختر کې بس کې نو بچي اختر راشي جی الله مالک ته چې سن نصیب یې هغه بکیږي کپڑے دې غشتي سرجی زه په 500 بچو له سوالم بچول هم دې غشتي کمه هغه چې ستا بنده به هیڅ به نه خانجی کړي خيو کار کو جی سر سو بچی دي زما 15 ریال سر 15 ریال دي جی سر دا په پیر د رحمت شاه 15,000 روپۍ دي د یوې خور 15,000 روپۍ شو ځان له 75 لرسو کی الله دې ګل ګلزار کړي الله دې خوشاله کړي خو خدای دې قابل نیم سر ورا سالوريان دي زما خويندې شوې کنه د خويندې څه خو به کو کنه دا 15,000 روپۍ زما د خويندو بیلې له 15,000 روپۍ کې ځان له 75 لرسو کی سرجی دا ډیرې دي زما خويند بدل کې دا سم نه دي دا خدای سره الله دې ګل ګلزار کا او پاک بچای د نبی عليه السلام صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړه سر امين خدای دې ګل ګلزار الله پاک تر باندې خپل رحم وکړي امين اوس مت اجازه ته بس سر الله دې خوشاله کړي لاړو نه جی لیلا فامان الله دې ګل ګلزار کړي الله پامان جی ما ته لږ ځان سره جو کوي کنه چې دعا خو درته کوم چې دعا خو یادوم بچی مې المان دي چې دعا درته سرجی کوي کنه هغه خويند ته بوې جی وی ورور راغلو السلام علیکم کاسنګ حالات خري تر کم دی ولي باغ ته کمزور نه چې تر بیل شي وي خرابې دي نه کوم چې غریبي ده بس خبر راته کوم رانی دی خلک ما پیژنې خیال کې من نه راځي ما دا کار غلط کو کنه خراب شو ګوره دا څه کار دې ما د کور نرنګو کو کنه
یو ملمانه راغلي لک پیرا والا ما سوچ کو چې خدای پاک اوس بټو میو کته بټو مې خالی ده ما راه کاکا کار کوي زکه د پیول سکر مر راکړې چې بیا په دې طرف کله تلم نه لبه ولا به ورکما نو کو سکر د غوس ته ما پی یعنی نو خدا سره مشکله چې مال راکې ما سره نشته مصری ته به ویم دا د ګلکار دی ها تو وای کو دل درکړې خو بس ټیک ته کو دل در نکړې نه ما مخ کو ته مو بیا به دی وجې د موټر ته وسره ور سوال کوي کنه الته ول ځان نو یا به مو ته خو بکرس کاته کنه کو تعالی درکړې خو بس ټیک ته بس کو دل در نکړې ورشه الته ورشه خاله ولا ورشه بس په یو سم چر سو دا د پګینش درګړې کاکا 100 روپے تا پتا نه کټکې مخامخه به کټ خزه بل کو بیا کله مخې لراله ل بدر کم ان شاء الله کو در نه را لمخې ل چې بیره ته بخې کاکا ګورې دا خو صحیح ده بس موږ ډیر اخوا دي سټریټ کې تر 100 روپے درکې 200 مالا 200 کاکا بخیر علي السلام علیکم لا سره ملوګه کاکا ته در 200 روپے ورکې ته سوالې زه 2000 دا 200 چې کمیدنه ورکړې کنه زره ته خیر ریکوست کوم زه دې ټیم کې مجبور یم ته نه ماخله ځکه ستا پیسې لګړي دي خیر زه خو د دنه نه اخلم دا ستاره طرف پښې ما خو دا در قرض نه دی ورکړي او دا خو ما سي ورکړي دا ستاره طرف پښې بس نه دا خو ما اوس غټی شو کنه بالکل کټ یک هم څه خبره نه نه کټکی کټکی به کاکا نه نه چې نه کټکی یا کاکا ته کو نور کله 2000 علی کنه نن دی 15000 شوي دا ملګری چې کم دین دي ټول سوال دی لګېلی کنه دله بل زره ورکم صحیح ده دا له زره ستا شو الله دې ټیک شو الله دې خو کاکا یو خبره ته بل وکما جی کله دا بل زره ته خپې بیا تعالی 15000 نور ورکو نه 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 د نصیب دی زما نصیب دی دا خبره نه ده ته ډېر کمزورې کدی یاره بس یو شان به چې یو شان دی کاکا نو بیا نو چې یو شان دی بیا به فرق نشم کولې دا ته والا ٹھیک شو جی دغه چې کوم 200 روپے تاسو راکړی دا ډېر خوږی پیسې دي دا د مهنت پیسې دي دا ځان سره اقدم ځکه چې دوی له نور پیسې راځي او الله پاک د باندې خپل رحم وکړه په دنو مې شو خو دوی 200 روپے په کار دی په دی ما یو دا والا د ورځ وړم کور کې د سره نه د سره ما سره نه ها کله ویل شي زر راکه زر به مې ورکول خو 200 راکوم دا 200 والا شاباش ما سره شته دي کاکا هډیر غړسلو دا وکړه کنه چې 200 روپے کې بیا 200 روپے ما ته راکړي او دی چې د رزه وړم نو دا به کې کم دینو لکه اونته کې څه خیر دې لکه زیات وکړه کاکا او دا پکې را دا غدو نوټه شروع ده 200 ای په ځای باندې وته 002 ملي الله پاک باندې زیات ګران شو الله پاک د باندې خپل رحم وکړه والله دې په ځواني برکت اوس ما دی اجازه ده لاړم نه جی له الله فامان الله فامان